لندن ته لاړ شئ برطانیې ته هلته یوه ښځه ده ملکه الیزابت هغه ښځې خلاف څوک تقریر وکړي خبره وکړي نو هغه 25 کاله قید دی د یهودیانو یو شی جوړ کړ دی د هولوکاسټ د خلاف چې څوک خبره وکړي زه به یو ځله بیا چک کوم وایي چې 50 کاله قید دی دلته از سروس فوجي خلاف خبره وکړه نو 7 کاله قید دی بل عام سړي باره کې وکړه جرنیل باره کې 2 کاله قید دی قائد اعظم باره خبره وکړه تنقید 25 کاله قید دی زه وایم چې نبی علیه السلام له ولې قانون نه جوړ شوی نبی علیہ السلام نے قانون نے جوڑ شوئے دے مون قائد اعظم منو پاکستان منو لیکن جو کم احترام دے نبی علیہ السلام دے 10 کروڑ قائد اعظمان 10 جرنیلان وزیران وزیر اعظم صدران ججان دادی نبی علیہ السلام پخپو من قربانوں ما ویا قربانوں ما ویا قربانوں ما قربانوں ما ستاسو تحفظ لپاره به قانون سازی کیږي او زموږ د نبی علیہ السلام له قانون سازی نه کیږي